د امام ابو حنیفه سر د مدرسې څخه عبدالله او امان الله رالېږلی. دوی پس ته سلام دي کې که یو سړی د خدای پر قرآن ایمان لري او پر نورو کتابونو ایمان نه لري، د دې سړي څه حکم دی؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، حضرات، دا یو داسې سوال دی لکه یو سړی چې ووایي چې یو څوک د خدای جل جلاله دغه نیم کتاب مني او نیم نو نه مني، یعنې قرآن پاک د سره تر پایه پورې دا ټوله په تواتر ثابت دی او قطعي دی، او ټول هغه احکام او ټول هغه مسائل چې په قرآن پاک سته پر هغو باندې ایمان راوړل دا هم د دغه قسمه څخه. نو نور کتابونه که تورات دی، که انجیل دی، که زبور دی، او که هغه نور صحیفې دي دا هم په قرآن پاک کې ذکر دي. تورات و انجیل علیحده ذکر کېږي او زبور علیحده ذکر کېږي، او صحف د ابراهیم علیه السلام یا د حضرت موسی علیه السلام دا غرنګه د نورو پیغمبرانو علیهم السلام لپاره مسائل قرآن پاک راوړي دي. نو که یو سړی قرآن پاک ومني او نور کتابونه نه مني، دغه سړي په حقیقت کې قرآن پاک ونه مانه. ولې خو قرآن شریف هم دغسې فرمایي چې دغه تورات منزل کتاب منزل د طرفه د الله نازل شده دی، او زبور هکذا نازل شوی د طرفه د الله، او دغه رنګه دا نورې صحیفې. نو یو شی چې په قرآن پاک کې ذکر وي هغه جز د قرآن پاک ګرځي. نو حتی ایمان راوړل پر قرآن پاک فرض عین دی، د هر مؤمن مسلمان دپاره فریضه ده، بلکې هر بني آدم عاقل و بالغ هغه مکلف دی چې د خدای ټول کتابونه به مني. نو که قرآن پاک یو څوک ومني او تورات د خدای کتاب ونه بولي، دی په حقیقت کې د قرآن پاک انکار کړی دی، دا تکذیب د قرآن پاک بولي العیاذ بالله، و قرآن پاک ته دروغجن ویل دي. نو د هر کتابه د الله چې یو څوک منکر سي د هغه حکم په شریعت کې همدا دی چې دا سچ کافر بله کېږي. لکه عینا د قرآن پاک چې انکار وکړي، نیمه کلمه سړی مني، نیمه نه مني، نیم قرآن پاک ومني، نیمه یې ونه مني. دغه رنګه د خدای جل جلاله دا ټول کتابونه په مسأله د ایمان کې سواء دي، یعنې پر قرآن پاک ایمان فرض عین راوړي به. تورات شریف دغسې دي، انجیل شریف دغسې دي، زبور شریف هم دغسې دي، نورې صحفې مبارکات هغه هم دغسې ایمان به سړی په راوړي. اما عمل هغه به تنها و تنها په قرآن پاک باندې کېږي، ځکه هغه نورو کتابو کې هم دا مسئله لیکلې وه چې دغه تورات و انجیل دا تر هغه وخته کارکون دي او په دې عمل کېدلی شي چې قرآن پاک دنیا ته رارسېږي. هر کله چې قرآن پاک راورسېدي بیا دوی د مابینه ولاړه، بیا نو دوی منسوخ وګرځېده. نو ایمان یې باقي دی او عمل په هغو باندې منسوخ او باطل دی. نو په درجه د ایمان کې ټوله یو شی دي، ټول کتابونه د الله به سړی مني، ځکه امنت بالله کما هو باسمائه، او دا غرنګه مثلا آمنت بالله وملائکته وکتبه، دا ټول کتابونه د الله جل جلاله، ټول پیغمبران علیهم السلام د پاک رب، او ټول ملائکه د پاک رب، بلکې جميع ما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. پر دې به سړی ایمان راوړي. د ایمان په ارکانو په فرائضو یعنې مؤمن بها مسائلو کې که د هرې مسلې څه سړي انکار وکړي چې مسله د ایمان او په قطعیت ثابته هغه د اسلام وځي. نو که یو سړی قرآن مني او نور کتابونه د الله ونه مني، دا مسلمان نشي پاتې کېدلی، دا د اسلام وتلی. نعوذ بالله من جميع انواع الكفر والسلام.